بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ مسور ته به یو څه لیکنه وکړو. نو راسو دلته په هیډینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ، کریټ ا سټایل دې باندې به کلیک وکړئ. سیده راځو یو نوی د هیډینګ سټایل جوړو. دلته چې کله کلیک وکړئ اوس یې نوم چې ورته ورکړئ، دا نوم خو ستا په خوښ دی. مثلا زه ورته ورکوم نیو وان. دغه سټایل یا فارمات ته جوړه په دې کې اوس ایډیټ کوي که وروسته کته چې اوس ایډیټ کوم په موډیفای باندې به کلیک وکړئ، که وروسته ایډیټ کوي اوکې ګرځي برال ته اضافه کیږي او وروسته اضافه کلیک ور باندې نو اوس په موډیفای باندې کلیک وکړو. موږ غواړو چې اوس ایډیټ وکړو. دا خو یې نیم سو دغه څخه وروسته سټایل ټایپ دا فارمات ته جوړه چې لپاره دی د پاراګراف لپاره دی، کریکټر تور لپاره دی، لینک پاراګراف ان کریکټر د دوار لپاره دی، ټیبل او کده لیست. اوس موږ څه جوړو د څه لپاره جوړو؟ پاراګراف لپاره جوړو. بل سټایل بیسډ اون دلته موږ سره مخکې ځینې سټایلونه شته د هیډینګ ده. کولی شئ چې دا مې انتخاب کړئ، په دې کې تغییر راولئ. دا د اول هیډینګ دی، کولی شئ تغییر پکې راولئ. یا راسئ مثلا د نوم هیډینګ دی انتخاب کړئ، یا راسئ بل بیخي بل سټایل انتخاب کړئ. ستا د هغه په اساس یې غواړئ چې تغییر پکې راولئ که نوی سټایل جوړوئ. زه غواړم چې نوی جوړ کړم، نو رابسئ نو سټایل به انتخاب کړئ، یا که نو نه نورمال به انتخاب کړئ. دا چې موږ کله انتخاب کړئ او سټایل فار فالوینګ پاراګراف دغه چې تور کوي مثلا تراله دغه هیډینګ چې موږ کله ورکړو یو دغه تور اخو مشخص رنګ ورته انتخاب وشي، دغه رنګ درسي دغه څخه وروسته هغه نور پاراګرافونه چې راځي هغه د لپاره کوم سټایل مثلا زه ورته وایم هغه د سپاول هیډینګ کې راځي، هغه په دغه هیډینګ کې راځي. ګور فالوینګ سټایل. اوس نو راځو کوم فونټ تور کوي، دا فونټ ور کوم اندازه څومره دی هیډینګ دا فارمات اتلس بولډ سي ډبل سي ایټالیک کوژ راولي او انډرلاین لاندې لیکل دا ورته انتخابولی شي. رنګ کم رنګ ورکړئ داسې او دا سټایل چې موږ جوړو دا د لیتین ژبې لپاره، لیتین انګلیسي سیټي کمپلیکس پښتو فارسي او دغه ژبو لپاره، او که آلي ټول به د دواړو لپاره کار کوي. که آل انتخاب او که یوازې انګلیسي لپاره او بیا لیتین انتخاب او دغه سټایل مثلا رالم دا فارمات ورکړي یو تور دا خط شي راسي بره په منځ کې راسي چپه طرف ته راسي که راسته او که دواړه انتخاب والته خو باید د دواړو لپاره راځي بره منځ انتخاب کړه. موږ عموما میوانونه چې لیکو په منځ کې لیکو که د پښتو که د انګلیسي او که دا انګلیسي و چپه طرف انتخاب او که پښتو راسته طرف. نو اوس مثلا زه ورته وایم دا عنوان چې زه لیکم هغه په منځ کې راسي او څومره فاصله ولري، دا فاصله ده مثلا دومره یا دومره فاصله ورکړئ. بل مخکې فاصله ورکول د پاراګراف د هیډینګ څخه صحیح دی او وروسته فاصله ورکول دا وروسته فاصله او دا مخکې فاصله او بل د دې خوا څخه دا راکمول زیاتول نه دی که عنوان ډېرې به راخواته رسته طرف او که کموی به دغسې راسي دا به وکېږي. اوس پوره سټایل جوړ شو نیو وان. مثلا لازم دا تور ته دا سټایل دلته به انټر و دا به انتخاب کړئ، دې باندې به کلیک کړئ. وګوره هغسې فاصله هم لري، په منځ کې هم راغلی او ټول خبرې چې موږ ته تطبیق کړی هغه لپاره راځي. دا کولی شئ یو پاراګراف ته هم ورکړئ، یوازې هیډینګ نه دی صحیح دی ځکه موږ پاراګراف لپاره جوړ کړی. وګوره پاراګراف ته راغلی، پاراګراف ته لیکو هغو نه فاصله ده مخته او وروسته فاصله هم لري. اوس که په دې سټایل کې تاسو غوښتل دا هیډینګ وان دی په دې کې ته تغییر راولئ. اوس ګوره موږ چې کله دا تور دی مثلا زه په اول هیډینګ کې راولم دا د انتخاب کړئ هیډینګ وان باندې کلیک وکړئ. دا اوس داسې رنګ لري، رنګ هم تغیرولی شئ، فونټ هم تغیرولی شئ. چې په کلیک وکړئ موډیفای. اوس راسئ مثلا زه بل رنګ ورته انتخابوم، دا رنګ دې ولري او فونټ یې تغیروم داسې فونټ دې ولري. دا اوکې. اوس بیا هغه د اول هیډینګ لپاره وګوره دلته هم هغه بېرته هم تغیروئ، دلته به راسئ دا به داسې بیا به هغه ځای ته راسي. اوس دغه پوینټ کې موږ غواړو چې تغییر راولو په د پاراګراف سټایل کې موډیفای ته به راسي. بل اټو د سټایلز ګالري دغه ته سټایل ګالري وایي. زموږ سره چې کوم سټایلونه دي په دې کې اضافه شي که نه شي. اوس خو دا دلته اضافه شوی دی، که چېرته وایي چې اضافه نه شي بیا به دا ایسته کړي بیا هلته نه اضافه کېږي. اوس ایسته شو که نه شو بېرته ایسته شو صحیح دی. چپه کلیک به وکړئ موډیفای. بل اتوماتیکلی اپډیټ اتومات ډول څه کېږي اپډیټ کېږي
دا په ځینې پونټونو مثلا تراله دا پونټ انتخاب کې بل وخت دا پونټ نو دا سپونټ نو بل پونټ ورته انتخاب کیږي بل پونټ ورته انتخاب کیږي چې پاکلیک لکه ډیټ ان ټایمز دی مثلا ته وخت راوړې دلته هغه تغیر څه کني سي که واج تغیر څه به اتوماتیکلی اپډیټ انتخاب وخت تراله بس په وخت باندې شي چاپوي هغه تاریخ سره راځي هغه وخت سره راځي how well only this document new document based on this template دا غسټایل واس په دغه ډاکومنټ کې واړی کې په نور ډاکومنټو کې هم دې په نور کې ورته خدای انتخاب به شان وخت کار نه به پاره کې راځي مثلا یواز په دغه وړم اوکې کنټرول ان اوس په نور سپک په نور سره دغه سټایل نه ستا ګوره چې موږ کړی نس ځکه موږ چې واز په دغه ډاکومنټ هغه په نور سټایل کې واړم مې پای ته براسي ډاکومنټ کې اوکې به کې کنټرول ان څوګره په نیو ډاکومنټ کې هم چې پاکلیک مې پای بل دا فارمټ چې موږ مخکې ویلي ګوره فونټ دی پاراګراف دی ټیکس بارډر سیب دا اپشن چې دا بیا وروسته تاسو په ډیزاین کې وایي نو ټول هغه اپشن دی موډیفای فارمټ فونټ ګوره هغه اپشن دس کوم استفاده کولی مثلا رنګ زو تغییروم دا رنګ کوم سټرایک دی ولري اوکې بدل تاسو سره دې ځینې اپشن نه به دا څه راځي دا اوکې نور باغ سره وایي مثلا دا ته د دې دغه لپاره کارای چې غلط ځای غلطی راغلی هغه بیا دا سره ولې بیا کول چې د دې پیرست مر او بس هغه چې غلطی راغلی هغه په نشه کې مثلا زه به سوز نه تر نشه کوم کنټرول وای دا پاراګراف غلط دی دلته راغلی مثلا دا تور غلط شوی دی د باندې بکلیک وکړه دا ټول هیډینګ راځي دا فارمټ چې موږ چې لپاره جوړ کړي پاراګراف لپاره اوس ټول پاراګراف راځي دا کریکټر ته واړی به وایي هغه تور شته انتخاب کړی هغه تر راځي دلته به کلیک وکړئ دلته به کریکټر انتخاب کړئ اوس به وګورو دواړه د لپاره راځي اوس وګورو چې دواړه لپاره راځي پاراګراف نه پاراګراف راځي او کتور او تور راځي مثلا دا تور غلط شوی دی غلطي مشر راغله دا غس راځي چینج کې غلطي راغله اوس غواړئ د خپل غلطیانې وګورئ چې چیرې په کوم ځای کې ستا په کوم څپو کې راغلي دي فارمټ پې پلس ادا کړئ ریفرنس ته به راسئ ټیبل اف کنټینټ یو ډول به انتخاب ګوره صرف څه راغله هغه اول هیډینګ راغله موږ عنوان لرو هغه به ایستو کلیک دا به چې پر اساس جوړ کو د هیډینګ وان پر اساس باندې اواره بیا دغه هیډینګ پیډینګ کې سابل کیږي قانون باندې سابل کیږي سره مخ کار نه کوي دا هیډینګ وان هو راځي اوس پر اساس ولکه تر اباس په هیڅ دا په کلیک وکړه دی ګور اوس را ویډیو دا پاراګراف ته ورسره څه غلطی دی بس راځو هم ته دا د چو پراپرټیز او کلیر فارمټینګ دا د دې چې موږ کوم هیډینګ اپلای کړی دی اوس وړاندې چې بیرته ایست کړم دلته کلیک وکړه کلیر فارمټینګ ایست او دلته کلیک وکړه چې پاکلیک اپلای سټایلز د دې لارې کول چې دا یو تور څه وکړي سټایل اپلای کړي الز موږ سره کوم سټایل نشته د دې لارې کول شي اپلای کیږي ګوره کوم سټایل چې څه د دې لارې کول شي دا کې موډیفای کول شي که چیرې سټایل نو اپلای شوی یو سټایل انتخاب کې نو څه اپلای بیا ری اپلای باندې کړئ موډیفای به ته پاغه پراپرټیز کې تغیر راوستل دا سټایل ګوره دا به خدای ټیبل سټایل دی دا خاطر چې ته واړوي ټیبل ته واړو ټیبل منیو سره پالس بل دا چې دلته ما سټایل نه دی شو پرویو ځکه له سټایل انتخابوم هغه راته ښکاره کیږي دلته باغ سټایل تور شو هغه ما سټایل ښکاره کیږي او کدا یې څه کې بنوي او ډیسیبل لینک سټایلز لینک دی ونه لري دا سټایل نور بدایست دا غس خلاص ورو فایند د پاند لار تاسو کول تاسو مخکې هم ویل په ورډ
پیډ وو نوټ پیډ کې تاسو باندې لغات پیدا کول ولته بیا چې دی کول چې درې شیان پیدا هیډینګ عنوانونه پیج صفحه او ریزلټ کوم یو لغات سره هغه پیدا کول اوس صفحه شاید دلته موږ سره ډیری او هیډینګونه په کتاب کې ډېر هیډینګونه استفاده کړل زه راځم یو هیډینګ راولم دا وراسو اول هیډینګ کې به راځو دا به اول هیډینګ ته راځو ګوره هغه ته راځي اوس هر هیډینګ چې زه د دې لارې کولای شم نیویګیشن پین چې د خلاص کې پاین باندې کلیک وکړه مثلا ته غواړې چې اول هیډینګ ته ولاړ شې د ویډیو دا بل هیډینګ بس یې بل هیډینګ هغه ته پناه شي او پیج بیا سپیز نور سره یو څه په نور څه په نسبت د وسلې کنه ډیره په کلیک وکړئ مساوي رند لاس په لیکنه سو هر څه په چتل لاس مثلا سلام اس په دې باندې کلیک وکړه دا سلام اس استاد سلام او مش سلام تک نه نو څنګه وکړئ انزر ته براسه پیج نمبر پورته ورکړئ څومره سپانه سلام سپانه یا مثلا زرا زما و می سپید کلیک پر باندې وکړه بس دلته وګورئ سیسو و می سپید او ریزلټ چې کله لغات سرچ ورته ماته د نیو کلمه پیدا کړو د ډاکومنت کې وای سوال راغله ده یو سوال راغله ته په سم کې په نشپېتم دانه کې کول سم مختم لاړ سي شاته تل مختم ورسوای there are too many results to show here وای دا لغاتونه چې راغلي ډېر راغلي دلته نشکاره کیږي use the heading and phrase tabs to see your result in context دلته د لغات موږ سرچو مس چاغله راغلي اوس دا یو سلاته راغلی ټول نه درته شي مثلا زه بل کلمه ورکوم د کیپ تر ته پیدا کله راغلی و په دې ډاکومنت کې شل واره دې شو راغلی و تاسو ته شي چې په دا صفحه کې دلته راغلی ورته درویش راغلی ریزلټ هر یو چې زیات د ماځ کې باندې ټول تاسو ولې کنه مثلا دا غته هغه دا کول څه شاته لارسه مخته صحیح ده دا بل تکلیک کو داغه خروس لور اډوانسډ پاینټ دا هم پیدا کول دي خو دې سره به ځینې اپشنز ده اول خدا ساده اپشن ته دا د کیپ کلمات پیدا اوس خو دا پنه شکړه ورته هم هایلایټ هم کا هایلایټ آل اوس وګوره هایلایټ کړل زه به بل کلمه ولکم کلیک فاین نیکسٹ یکلا به دا هایلایټ هیڅ کوي اوس وګوره هایلایټ اوس هر ځای د کلیک کلمه راغله تاسو په داس ژړل شي هایلایټ یې کوم نه غوښتل کلیر هایلایټ فایند ان دا د کلیک کلمه تر تاسو کړی هغه چې ته پیدا کی کرنٹ سلیکشن مین ډاکومنت او هیډینګ ان ډیر انپوټرز کرنٹ سلیکشن مثلا تراځي دا پاراګراف انتخابي ورته په دې کې زما یو کلمه پکار یا یو څو پاراګراف انتخابي وسه پاین انتخابي لیکل دلته کلیک وکم کوم د کلیک کلمه چې راته پیدا کا اوس که زه هایلایټ کوم چې پیدا کړی واسه په دا ډاکومنت کې کرنٹ سلیکشن ورته په ټول ډاکومنت کې پیدا کا اوس به دا یو بل پاک پیژ براس هایلایټ ټول په ناشه کړل په دا هایلایټ هیڅ کې وسوته ورته په دا غزه کې چې ما انتخاب کړی په غزه کې راته پیدا په دا هیڅ کو انتخاب وست دا advanced point دلته ورته اس کرنٹ سلیکشن سوره په داسې کې د درې نه پیدا شي کې هایلایټ هم کوم داسې رنګ او مین ډاکومنت په ټول ډاکومنت کې پیدا بل هیډر انپوټرز هیډر انپوټر تاسو پیژنئ ګوره د هیډر موږ د صفحې په سر کې راځي دلته چې عنوان راغلی اول لوست دوم لوست دریم لوست او پوټر بیا چیرې دی هغه بیا د صفحې پای کې مثلا هغه لیکوال خپل نوم لیکلی هغه راځي ورور کوم علي اوس به راځو پاینټ ته پاینټ اډوانس ورته مالي راته پیدا کړه هایلایټینګ نیکسټ ګوره وایي چیرې پیدا شو پوټر کې یو دانه سته بالانس دا ته چیرې ګورو ته په مین ډاکومنت کې دی وګورئ ګوره ورډ فونټ نو آیټم ریچینګ دس کټری دا ټول تاسو کړی په دا نام په مین ډاکومنت کې نه په لیکنه کې نشته
ته چې په پټر کې پیدا کړه هیډر انپوټر او یو دانه پیدا سلایډ داسې شي. اوس نو د سره ځینې اپشن دی. اول لرو سرچینګ اپشن آل. دغه سرچ دی کې کومې خواته ولاړ سي لاندې خواته که لوړې خواته. زه مثلا ورته لیکم کلیک دا کلمه راته پیدا کړه فایند نیکسټ یس. اوس وګوره ښه دلته به راسي دا به مین ډاکومنټ انتخاب مخکې هیډر. اوس ته هم راته پیدا کړه کلیک وایي دا دی دا دی. اوس کوم طرف ته ځي لوړ طرف ته ځي نه چې کله هغه لغتونه خلاص شي بېرته لاین طرف ته هم راځي. آل بس ټوله که لوړ که لاین ټوله پیدا کوي. ورته هم لاین طرف ته ولاړ شه ډاون انتخاب کړه. اوس راسي نیکسټ آپ کله به دا ایسته find advance. اوس ورته هم down ګور د لاین طرف ته راځي او که ورته هم اف بیا کوم طرف ځي لوړ طرف ځي. او که آلی بیا ټوله که لوړ طرف ته خلاص لاندې به خپل ګوري. او بل میچ کیس خو یو لغت هر رقم چې موږ لیکلی په هغه رقم راته پیدا کوي. اوس که زه راسم دا کلیک ورته ولیکم په غټ تور باندې اوس یې فایند نیکسټ کړم ما پیدا کوي. ورته هم چې دا هسې لیکل سوی که ما کوچني لیکلی وو که غټ وو هغه راته پیدا کوي. یعنې دا تورې که کوچني وو که غټ فایند نیکسټ ووایي. اوس دا په غټ تورو کلیک نسته. اوس به راځو دلته به یو دانه ولیکو advanced find next ایپله به دا ایستو. اوس خو ټوله پیدا کوي نه ورته هم چې داسې په غټ تور باندې لیکل سوی هغه یې صرف راته وښیه. نو بل ځل به میچ کیس ورسره انتخاب کوي find next کوي دا دی. بل سته په غټ تور باندې نسته. او بل لرو find all word only. دا به هغه لغات پیدا کوي چې دواړه خواته شي ولري فاصله ولري. مثلا زه لیکمه بیک او بل لیکمه بیکګراوند. اوس ورته ما د بیک کلمه پیدا کړه فایند اډوانس ته به راسي دلته به ورته هم بیک. دا خو اوس دا دوه لغاتونه که چیرې ډېرې خو بار داسې کېږي هغه غلطي پکښې کېږي. ګوره بیک جلا دی او بیکګراوند جلا دی هغه جلا لغات. نو اوس ورته هم هغه لغات پیدا کړه چې دواړو خواته فاصله ولري. دلته به فایند all word only انتخاب کړي. اوس وګوره فایند نیکسټ وایي دا بل شته داسې لغات نشته. دا خو چې دی کمپاوند دی د دوه څخه تشکیل شوی دی ګراوند او بیک صحیح. او دا بیک چې دا به جلا لغات یوازې نو دې مطلب دا دی چې دواړو خواته فاصله ولري هغه لغات